د علامه عبدالشکور رشاد صاحب سره زما ډېرې خاطرې دي، خو لومړۍ خاطره دا ده چې په 1990 کې پیتاوي ته ناست وم، 1 بجه وه، 1:30 بجه وله چې د بوډۍ ټال خپرونه د کابل راډیو څخه خپره شوله. په هغه کې د ده غږ ما نه و اورېدلی، یو ډېر ډډ غږ او ډېره سوچه پښتو چې زما په زړه ننوتله، او دا ژورتیا چې مې د وینا واورېده نو پوه شوم چې دا یو څوک دی. دا د امیر کروړ پولاد سوري په باره کې غږېدی، علامه عبدالشکور رشاد. مخکې خو مې کتابونه کتلي وله، د ده هر کتاب د څېړنې په برخه کې د ده ثاني بیخي ډېر کم دي په پښتو دغه کې تحقیق کې. په پاکستان کې چې زه متاثره یم دوست محمد کامل دی، او په افغانستان کې چې تحقیق څومره تحقیق ژور تحقیق هر اړخیز چا کړی دی. هسې خو حبیبي صاحب هم ډېر ستر لیکوال دی، 132 کتابونه یې لیکلي دي، مګر د ده ډېر سوکه و کره او په سوچه پښتو پسوللی نثر دی د علامه عبدالشکور رشاد، الله دې پر ورحمېږي. دویمه خاطره یې دا ده چې زه په 2003 کې ورغلی وم، غالبا 3 اکتوبر به ولو، حبیب الله رفیع صاحب زه وم ورلو. ما هر وخت چې به زه کابل ته تلم د ده سره مې لیدله، خو ده مرکه نه راسره کوله، ویډیو یا ایډیو مرکه یې نه راسره کوله. نو مې داسې دغه ورته جوړ کړي ترتیب، زما سره د اکا زامن تللي وله، زما سره یو کوچنی ټیپ ولو، دا مې مخ ته کښېښوی، او د اکا زوی سره ویډیو کیمره وه، هغه مې مخامخ ورته کښېناوی. د ده سره مې پوښتنې کولې، ما رشاد صاحب حبیب الله رفیع صاحب هم راسره و، محمد نبي تدبیر هم ولو. ما ویل نن رشاد صاحب مرکه راسره وکړه، زه ډېرې ضروري پوښتنې په ذهن کې لرم. د ولیا د غیبه خبرې سره وکړو. نو ما نه غماوی، سپین ږیری مشر سړی په خیرخانه مینه کې کور ولو. نو مرکه چې مې ورسره شروع کړه تقریبا 2 غنټو ته سره ورسېدو، 2 ساعتو ته سره ورسېدو. ده ویل کاش چې دغه کړي دي وی، ریکارډ کړي دي وی، څنګه دې وغږولم. ما ورته ویل مال کاش چې تا اجازه راکړې وی، زړه خو مې ښه دی. هغه پیته مې نه واړوله، نیمه غنټه کوچنی ټیپ ایښی مې ولو، د وامه مې لاس نه سو وروړی چې پیته پرې دا بله خوا واړوم. په هغه دغه مې زړه ښه ولو په ویډیو ریکارډینګ. موږ چې د رفیع صاحب کور ته رالو په کارتایس چار کې د ده کور ولو، تر باغ بالا را لاندې، چې دغه مې ویډیو مې ولګوله، لیپسینګ یې ولو او اواز یې نه ولو. خو هغه نیمه غنټه چې کومې خبرې د ده د ما ریکارډ کړې، زما د تاریخ دپاره، د افغان ملت په نامه تاریخ دی، دا دپاره هغه دومره جالبه، دومره ضخیمه معلوماتي مرکه وله چې بیخي زوروره مرکه وه. هغه مې لا پر کاغذه ځینې راړولې ده. او درېیمه خاطره به دا ووایم چې د ده په مرګ زه خبر شوم، ورغلم کندهار ته، په تجهیز و تدفین کې شامل شوم. نو رشاد صاحب زموږ یو ډېره غټه سرمایه وه. هغه په پښتانه وایي د زورور پلار نوم چې کمزوري زوی ته پاتې سي، دا دربدي کم نه دی. خو د ده و زوی شیرشاه ته دې خدای پاک خیر ورکړي، د ده ټول کتابونه یې کتابتون جوړ کړی دی په کندهار کې، د ده ناچاپه کتابونه یې چاپ کړي دي. زما په خیال شاوخوا 80 کتابه رشاد صاحب لیکلي دي، د دې به لا ډېر هم وي. او دا سړی په 2 ژبو غږېدی، 2 ژبې یې زده وې، په روسي پوهېدی، په سنسکرت پوهېدی، په اویستا پوهېدی، په فارسي او په عربي پوهېدی، په اردو پوهېدی، او د دې 2 ژبو دغه پر عروضو باندې یې کابو درلودی او پر هغو یې کتابونه لیکلي وله. نو د ارواښاد علامه عبدالشکور رشاد روح دې ښاد وي.